الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفاء راشدين رضي الله تعالى عنهم د سیرت درېمه برخه. په تېره برخه کې مو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت تر دې ځایه رسولی و چې د اقتصادي حالت مو بیانوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غني او مالدار سړی و. د غریبانو سره کومک کوي، د میلمنو احترام او عزت کوي، د شو او غره اخلاقو خاوند و. د مخه تر اسلام هم په شو اخلاق سره مشهور و او د دغه ښه اخلاق چې تر اسلام مخکې ول د دې ښه واضح شکل بیا تر اسلام وروسته راووتی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې 40,000 دینار درلودل، خو د هجرت په وخت کې 15,000 درهم درلودل چې هغه خپل نور مال د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په خدمت کې او د ضعیف او مظلوم مریانو په آزادولو کې مصرف کړی و. کله چې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ وټاکل شو، هیڅ شی نه درلودی او کله چې بیا وفات شو 6,000 درهم پور پر باندې وو، یعنی خپل ټول مال د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړی وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لره د اسلام او د مسلمانانو په سبب دونه لوی فضیلتونه او لوړوالي او رفعتونه ستا چې بل چا داسې لوړې مرتبه نه دي حاصل کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خاص فضیلت کې ډیر زیات صحیح احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو لپاره د یو بل کتاب او یو خاصی لیکنی ضرورت شته. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې هغه احادیث دي چې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت بیانوي او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه د دواړو فضیلت پکې وي. خو زه به دلته هغه احادیث په اختصار سره بیان کوم چې په هغه کې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت وي. ابو درداء رضی الله عنه روایت کوي او وايي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا. أخرج عبد الرحمن بن حميد في مسنده وأبو نعيم وغيرهم. یعنی پر هیڅ داسې چا باندې چې هغه دې تر ابوبکر ښه او افضل وي لمر نه دی راختلی او نه ولیدلی دی بېله دې څخه چې هغه څوک د نبي وي. یعنی پس له انبیا علیهم السلام څخه بل داسې څوک نشته چې هغه دې تر ابوبکر ښه او افضل وي. سبحان الله، دا څونه فضیلت دی، دا څونه لوړه درجه ده. دا د رسول صلی الله علیه وسلم شاهدی ده چې پس له انبیا علیهم السلام څخه افضل او بهترین انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله عنه مبارک فرمایي: اصدق الناس ایمانا ابوبکر الصدیق خلفاء الرسول. یعنی د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. په بل حدیث شریف کې چې صحیح حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما نفعني مال ابي بکر، رواه ابن ابي شيبه. یعنی هیڅ مال دونه فائدہ نه در رسولې لکه څونه فائدہ چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال را رسولې ده. تاسو پوهیږئ چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مال کې داسې تصرف کوي لکه په خپل مال کې چې کوي. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې فرمایي: اثبت الناس ایمانا ابوبکر الصدیق، رواه خلفاء الراشدین خلفاء الرسول. یعنی په ټولو انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ته وکتل او بیا و فرمایل: هذان سیدا کهول اهل الجنه من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی، رواه الذهبی والترمذی. یعنی دغه دوا چې ابوبکر او عمر دی په اولینو او آخرینو کې به د جنت د پخو خلکو سرداران وي فصل انبیا او رسولانو څخه. او په دغه حال مخبره یا علی. او رسول صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې فرمایي:
لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر رواه خلفاء الرسول. یعنی که د ټول امت ایمان د ترازو په یو پله کې کېښول سي او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان د ترازو په بل پله کې کېښول سي، د ابو بکر ایمان به تر دا ټول امت دروند سي. دا څونه لوی مقام او درجه ده او دا څونه ایمان دی او څونه مضبوط دی. رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث شریف کې فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواه ابن ماجه. یعنی کما په دنیا کې د ځان لپاره داسې دوست اختیارولای چې زړه می د هغه په محبت ډک وي، نو ما به ابو بکر د دغه دوستی لپاره اختیار کړی وای. په هغه حدیث شریف کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایتي وای چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمذي. يعني تيا أبا بكر پر حوض کوثر زما ملګری او په غار کې مهم ملګری. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سبقكم، چې دا قول د مزنی رحمه الله قول دی، ما سبقكم ابو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه رواه خلفاء الرسول. یعنی ابو بکر په ډیرو المنزو او په ډیرو روزو تر تاسو نه دی لمخه سوی، مګر په یو شي سره د مخه سوی دی چې هغه شی د په زړه کې قرار او ځای نیولې دی چې هغه صادق ایمان دی او محبت دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره. حضرت علی رضی الله عنه د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عام خلکو په حضور او پر منبر باندې وویل چې ښه او بهتر د دغه امت پس له رسول صلی الله علیه وسلم څخه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، او ښه او بهتر د دغه امت پس له ابو بکر عمر رضی الله عنه دی، او کمی خوښ وای د هغه دریم نفر نوم به مهم یاد کړی وای. رواه ابن ماجه. دغه حدیث شریف د حضرت علی رضی الله عنه څخه په تواتر سره ثابت دی. الله دې دغه کسانو چې دوی د حضرت علی رضی الله عنه د محبت دعوه کوي او د قول نه مني، الله دې هغوی ذلیل او خوار کی. څنګه چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي، نو د دې لپاره چې بحث اوږد نشي نو په دغه لړ سره کفایت وکړو. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت. کله چې مسلمانانو مدینه منوره ته هجرت کوي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتله، او رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته انتظار وکړه یا ابا بکر، شاید چې الله تعالی را ملګری پیدا کړي. د دغه خبرې په اوریدلو سره د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا امید شو چې شاید په هجرت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری وي، نو ځکه د هجرت لپاره دوه اوشان رانیول او هغه اوشان د هجرت د ورځې لپاره ساتلی ول، ترڅو چې هغه ورځ رااله چې رسول صلی الله علیه وسلم د کور ته ورلی او ویل یا ابا بکر الله جل جلاله د هجرت اجازه راته وکړه. صدیق رضی الله عنه ویل ملګرتیا یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هو ملګری می یا ابا بکر. حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي ما په ټول عمر څوک نه دی لیدلی چې د خوشحالي سدي ژاړي، خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالي څخه ژړل. تاسو په هیڅ چې دغه سفر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر وو. ممکن دی رضی الله عنه دغه سفر تر اخره پورې ژوندۍ نشي پاتې، مګر بیا هم دی رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله چې د خوشحالۍ څخه ژړل. دا څونه محبت او حب دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره لري. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ټول مال، خپل ټول دارایی هغه چې په دغه وخت کې درلودله د دغه سفر د لپاره ورسره راوخستله، او د کورنۍ چې په مکه مکرمه کې و هغه د مشرکانو په مابین کې په تش لاس باندې پریښول او پر الله باندې وسپارل. دا هغه د حق او د حقیقت ملګرتیا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه و دغه درجه ته رسولای دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا باندې د کور راوته او غار ثورته ولاړی. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل
یا رسول الله تبه تر هغه غار ته نه ننوځي څو چې زه دا اطمینان حاصل کم چې په غار کې خو به یو مؤذر او ضرري شی نه وي. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه غار ته ننوتی. په غار کې شو کتل چې هلته داسې شی نه موجود چې رسول صلی الله علیه وسلم ته آزار او تکلیف ورسي. خو غار د غره غار دی، هلته څو نور کشنی کشنی غارونه هم ول. نو خپل کالی چیرکل هغه کشنی کشنی غارونه په بند کړ. پس له دغه ټوله احتیاط رسول صلی الله علیه وسلم غار ته وداخل شو او ویل دل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کالی چیرلی دي. د کالو د چیروالي پښتنه ځین وکوله. ابوبکر رضی الله عنه وویل په دغه ټکرانو می دغه غارونه د دې لپاره بند کړ چې دغه غارو څخه داسې شی راونوځي چې تا ته آزار او تکلیف در ورسي. خیر رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر ځنګانه باندې سر کښېښوی او بیده شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هلته یو بل کښنی غار ولیدی. هغه غار ته خپل پښه ور وغځوله او د غار په خوله کې د خپل پښې پونده کښېښوله. دا د دې د پاره چې د دې غار سره داسې شی راونوځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسي. خو په دغه غار کې ماریا لړم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر پښه ووهي. که څه هم د خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټول وجود کې شدید درد پیدا شو. خو خپل شای په دې سبب نشوروله چې رسول صلی الله علیه وسلم راویښ نشي، مګر د درد د شدت سره تر سترګو اوښکې راتوی شوې. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم راویښ شو او د صدیق رضی الله عنه څخه د اوښکو سبب وپوښتي چې ولې ژاړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل زما مور پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهلم. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ځای په ناړو باندې ورمسه کوي او لاس یې پر تیر کوي. هغه درد او تکلیف دستی جوړ شو. ډیر خلکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مدح او صفات بیان کړی دي، خو هیڅ چا داسې صفات نه دی بیان کړی لکه الله جل جلاله چې ورته ویلي دي چې ثانی اثنین یا ابوبکر تا ته دی دغه د ثانی اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ستا پر صحبت او پر مرګرتیا شهیدی ورکړی ده او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بے قرار زړه نازل کړی دی چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلون کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې په بیره کې وو. الله جل جلاله د سورۃ توبه پر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. یعنی کتاسی د رسول صلی الله علیه وسلم سره مرسته او مدد ونکي په تحقیق سره الله جل جلاله د سره مدد او کومک کوي او کړی دی. کله چې د صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه څخه هغه کسانو چې کافرانه شوي دي په داسې حال کې وېستي چې د صلی الله علیه وسلم دویم د دوه نفر وو، یعنی د صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه سره ملګری ول. کله چې دوی دواړه په غار کې ول او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ته وویل ته مخه پکېږه بهشکه چې الله په نصرت او په ساتنه سره زموږ سره دی. نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله عنه نازل کړي او الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم تایید او ملاتړ په داسې لشکرو سره وکوي چې تاسو هغه لشکري نه وینئ. نو ځکه حضرت عمر رضی الله عنه ویل د ابوبکر د شپو څخه یو شپه چې دغه د غار ثور شپه مقصد و. نو د ابوبکر د شپو څخه یو شپه چې د عمر او د عمر د اولادې د پاره وای نو دا د دوی د پاره د دوی تر ټولو شپو ښه او بهتره و. او بیا به ویل کاش کې زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر جګر باندې یو ورشته وای. بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه د مشکو بوی ولاړ دی او زما د پلار تر اوښکو ګمراه وم. رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت پر لار رهي دي، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه څو وخت د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا رهي او څو مدورسته بیا مخ ته رهي سي، څو مدورسته بیا راسته طرف ته او بیا چپه طرف ته، یعنی یو او بل طرف ته داسې ګرځي لکه هغه بوریا چې
لکه هغه بوراسي پر ګل باندې راګرځي مگر رسول صلی الله علیه وسلم رهیدي حتی شاوخوا هم نه ګوري فقط قران مجید وایي او رهیدي څو وخت ورسته د رسول صلی الله علیه وسلم فکر ورواوښتي چې ابوبکر هر لحظه او هر غړی هاخوا او دی خواته کیږي نو یې پوښتنه ځین وکوله چې یا ابوبکر صدر پیښه ده چې مخته او ورسته کیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله یو ارمی په فکر کې دار او ګرځي چې کمین به درته نیولې وي یعنی یو څوک په مخ کې درته پټ وي او د مخ د خوا بدی تکلیف درکې او حمله به پر در وکړي بیا می پزله کې راو ګرځي چې د شاده طرفه به څوک حمله در باندې وکړي بیا تر شاسم او بیا وایم څوک به د بغل د طرفه حمله پر در وکړي نو یوې خوا او بلې خوا ته کېږي تاسو شمه متوجه سي دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله عنه حرص د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې په سبب یې پر یو ځای قرار نه درلودي لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدي موږ مسلمانان هم د اسلامي دین په ساتلو دغه سي مکلف یو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر زما سره محبت لري ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل هو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وته فرمایل یا ابابکر زما د پاره ځان وژنې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل هو زما وجل کېدل خو د یو سړی وجل کېدل دي مستا مرګ د امت مرګ دی او د هغه دین او عقیده مرګ دی چې تر اوسه لا نه دی پوره شوی که زه مړ سم نو زه یو سړی یم او که ته مړ شې ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره شوی نه دی دا مړه کېږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا پس له هغه چې 14 کاله په مکه مکرمه کې دعوت کړو د مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړ چې په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 53 کاله او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر 51 کاله ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه وخت د مسلمانانو امیر او د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ وګرځیدي چې عمر یې 18 کاله 2 کاله او 2 میاشتې خلافت وکوي او بیا د دروش پیته کلنی په عمر کې رحلت وکوي او وفات شو چې دا عیناً هغه عمر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه عمر باندې د دنیا څخه رحلت کړی دی نو د رسول صلی الله علیه وسلم عمر هم دروش پیته کالو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر هم دروش پیته کالو او بل موافقت دا و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوشنبه په ورځ وفات شو چې دا عیناً هغه ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هم د دوشنبه په ورځ وفات شوی دی چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې درته ته په خپل ژوند کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره درلودي نو الله جل جلاله په وفات کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره مشابه کړي د مخ تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم پر رسالت مبعوث کړل شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نږدې آشنای او خوږ ملګری وو حتی دغه ملګرتیا د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت پورې و بلکې تر وفات وروسته هم هغه مبارکه حجره کې شخ کړل شو کما چې هلته د رسول صلی الله علیه وسلم قبر هم دی الله په قران مجید کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذکر کړی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم صاحب او ملګری رب جل جلاله د سورۃ توبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا یعنی کله چې دوی دوا د هجرت په وخت کې په غار ثور کې ول او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ته وویل ته مخه پکېږه بهشکه چې الله زموږ سره دی نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله عنه دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم صاحب او ملګری دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د کفارو د ډیرو ازارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشې ته هجرت وکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم د هجرت په قصد او په اراده باندې حبشې ته رهي شو خو په لار کې ابن دغنه ولیدي چې دغه ابن دغنه د عربو د یو قبيله مشر او رئیس وو او ویل یا ابابکر چیرځه درو د ته ورته ویل چې حبشې ته ځم او د مسلمانانو تاریخ او د تکالیف ډک ژوند یې ورته بیان کړ ابن دغنه ویل یا والله تا غوندي څوک باید د مکه مکرمه څخه نه وځي ته کریم او شریف سړی او د شو اخلاق خاوند ته د ضعیف او د غریب کومک او د میلمه عزت کوي تا څنګه خلک د مکه مکرمه څخه باسي بیرته درځه او ته زما په جوار او په ساتنه کې
ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دغه جوار په سبب باندې بیرته راوګرځیدي نو ځکه دلته هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب هم شته خو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدي چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته ازارونه او تکالیف ورکول کیږي او قریش هم نه غوښتل چې د رضی الله عنه د ابن دغنه په جوار کې قران مجید وایي نو درو د ته وویل یا والله ماته د ابن دغنه جوار دغمري خوان نه راکې بلکې ماته دا شخوند راکې چې زه هم د نور مسلمانانو پر قسم په تکلیف او په ازار کې اوسم نو بیرته هغه د ابن دغنه جوار وررد کړي او ویل چې زه د مسلمانانو سره یو ځای د ازارو او د تکالیف په قبولولو کې ژوند تیروم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ډیرو فضایل څخه یو فضیلت دادی چې د ټولو صحابه کرامو د جملې څخه د یوازې هغه انسان دی چې د هجرت په سفر کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری و لکه الله جل جلاله چې فرمایي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دا چې الله جل جلاله په دې آیات شریف کې دا ان الله معنا جمله وویله یعنی ته مخه پکېږه الله زموږ سره دی دا هم د الله جل جلاله د طرفه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پاره یو صفت دی ځکه چې الله جل جلاله دا څه نو ویل چې ان الله معي یعنی چې معنا دا د رسول صلی الله علیه وسلم وای الله یوازې زما سره دی بلکې دا څه ویل چې ان الله معنا الله زموږ سره دی چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق او نبی علیه الصلاه والسلام دواړه ځین مراد دي یعنی د الله جل جلاله نصرت د رسول صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور هم رنگارنګ فضیلتونه لري د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فضیلتو څخه یو فضیلت دادی چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور حضرت عائشه رضی الله عنها په نکاح کړ د نکاح په وخت کې حضرت عائشه رضی الله عنها د عمر په نهم کال کې و او پس د 3 کال څخه واده کړ چې په هغه وخت کې عمر 11 کال و او دغه واده پس د هجرت څخه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ټول غزاو ته حاضر شوی دی هیڅ کله د یوې غزا څخه نه دی پاتې شوی او په ډیرو غزاو او سریو کې د مسلمانانو د بیرغ اخستونکي هم دی رضی الله عنه حتی د رسول صلی الله علیه وسلم په اخیری غزا کې چې د تبوک غزا و د مسلمانانو بیرغ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک اصحاب کرام سره ناستو او وی فرمایي د جنتیانو څخه هر یو ته د جنت د یو دروازې څخه ورناره کیږي چې راسه پر دې دروازه باندې جنت ته داخل سي یعنی که څوک د المنځ کوونکو څخه وو د المنځ د دروازې څخه ورناره سي او که څوک د روزنیونکو څخه وو د روزتیانو د دروازې څخه ورناره سي چې دې دروازې ته ریان ویل کیږي او که څوک د مجاهدینو څخه وو د جهاد د دروازې څخه ورناره سي او که څوک د خیرات کوونکو او د صدقه کوونکو څخه وو نو د صدقې د دروازې څخه ورناره سي ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه وکوله اولیا رسول الله آیا داسې یو څوک به هم وي چې د دغه ټولو دروازو د طرفه دی ورناره سي رسول صلی الله علیه وسلم تبسم وکړي او به ویل هو یا ابابکر او زما دا امید دی چې تبه د هغو کسانو څخه چې د ټولو دروازو څخه ورناره کیږي د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت وو چې کله کله به د اصحاب کرامو ایمانی درجات ځان ته معلوموله یا په بل عبارت د دوی د ایمان پر ثبات او د عبادت سره پر شوق به خپل اطمینان حاصلوي نو یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره د سحر لمونځ ادا کړ او پس لمانځه دوی ته وکتل او پوښتنه یې وکوله ولپتاسي کې چانن روزنی وله خلق ټول چپول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل یا رسول الله ما د شپې څخه د روزې نیت نه دی کړی نو ځکه مې اوس نه د روزه یعنی که څه هم سحر د شی مې نه دی خوړل خو د شپې څخه مې د روزې نیت نه دی کړی نو اوس مې روزه نه ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې ما برای د شپې د روزې نیت کړی دی او اوس مې روزه ده رسول صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل نن څوک د ناروغه او د ناجوړه پښتنې ته ورغلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل موږ د کور مسجد ته رالو او تر اوسه د مسجد لا نه وتلی نو د ناروغ پښتنه بم څنګه کړی او چیرې بم کړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل یا رسول الله زه د کور او مسجد ته راوتم
پرون خبر سوی وم چې زما ورور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نه جوړ دی نو دا اوس چې مسجد ته راتلم د کور پر طرف ورلم ځکه زه پوهېدم چې هغه د سهار د لمانځه دپاره ویښ دی نو اول مې د ده پوښتنه وکوله او بیا مسجد ته رالم بیا رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکوله چې نن چا صدقه ورکړې ده یا نن چا مسکین ته خواړه او خیرات ورکړی دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل یا رسول الله موږ اوس د سهار لمونځ ادا کوي او د خپلو ځایو څخه نه یو ښورېدلي نو چیرې به مو مسکین لیدلی وي او چیرې به مو صدقه ورکړې وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل زه چې مسجد ته را داخل سوم یو مسکین مې ولیدی چې سوال یې کوی او زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې د اوربشي د ډوډۍ یو ټوټه پرته وه هغه ډوډۍ مې د عبدالرحمن د لاسه سره واخیسته او هغه مسکین ته مې ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر تا ته په جنت سره زیری درکوم دا داسې خویونه دي چې په یو چا کې سره یو ځای سي هغه ته په جنت سره زیری ورکول کیږي او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل داسې د خیر کار نشته چې ابوبکر دی هغه کار تر نورو د مخه نه کړی محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین